انډیا ټیم نن بیا کمال وکړ والله چې عجیبه بولینګ دی د انډیا ټیم. بل ځل سریلانکا په 55 سکور باندې وکړله، نن ساوث افریقا په 83 سکور باندې وکړله. نو ډېر مضبوط دی انډیا بالینګ بیټینګ فیلډینګ درېواړو شعبو ته که موږ وګورو سکور هم کوي او هلته چې دی بل مخالف ټیم په کمو سکورو باندې ورکوي. والله حیران کنه خبره ده. خو زه وروسته بیا سیم فاینل کې او فاینل کې پته لګېږي اوس خو انډیا په ټاپ روان په دې باندې پوینټس ټیبل لږ شاندمه دی، ټیمونه پکې ښکته پورته نه ځي. کله چې پاکستان اسټرالیا افغانستان او نیوزیلینډ میچ نو پوینټس ټیبل غریب ډېر سخت په تکلیف کې دا ټیمونه پکې ښکته ځي او پورته پکې ځي. نن چې د افریقا او اسټرالیا کوم میچ نو افریقا دویم نمبر د اسټرالیا په اول نمبر باندې ده، خو انډیا افریقا ته ډېر غټ شکست ورکړ. ډېر زبردست بالینګ د انډیا ټیم وکړو، زبردست بیټینګ یې وکړو، 306 ډېر غټ هدف یې ورکړی. خو افریقا ټیم ته دغه هدف هېڅ هم نه و، ځکه چې افریقا په دې ورلډ کپ کې 430 سکور هم کړی دی، هاي سکور پکې 430 هغې کړی دي. نو افریقا ټول ټیم په 3 اتیا باندې اوټ شو. جدي دا پکې بهترین بالینګ وکړو، 15 وکټې واخیستلې. او خاص کر ویرات کوهلي نن د سچن ټنډولکر ریکارډ مات کړو، 49 سنچریانو 49 سیزي سچن ټنډولکر والی. خو سچن ټنډولکر په 451 میچونو کې والی او ویرات کوهلي چې دی ویرات کوهلي په 200 یا ډېر کم میچونو کې 49 سنچریانې 49 ځلې سلسل سکور کړي دي. فخر زمان چې بیګا کمه سیزه واله هغه ډېره خوندوره سیزه وه چې په 3 بالونو باندې په 4 بالونو باندې یو سل شپږ سکور وکړل. هغه بل رقم خوندو د هغې سلیزې، هغه یو بهترینه سلیزه وه چې د فخر زمان سیزې پاکستان ټیم له کاره مو کوم میچ یې مو وګټو. او ویرات کوهلي نن سیزه واله خو په ډېرو زیاتو بالونو باندې واله یو سل یو سکور یې کړی دی په 21 بالونو باندې. افغانستان چې د نیدرلینډ نه کوم میچ ګټلی دی په هغې باندې افغانستان ټیم چیمپئنز ټرافۍ ته وتلی دی. چیمپئنز ټرافي 2015 کې به کېږي پاکستان کې دغه چیمپئنز ټرافي ترسره کېږي. په دغه چیمپئنز ټرافۍ کې دا هم د آی سی سی یو غټ ایونټ دی. دغه کې صرف او صرف 8 ټیمونه یا 2 ټیمونه پکې اخوانۍ آی سی سی چیمپئنز ټرافي چې کومه ده دغه د ورلډ کپ نه وروسته دویم نمبر کې غټ ایونټ دی. نو تازه پوینټس ټیبل کې څه نشته دی. انډیا میچ وګټو، ویرات کوهلي 49 سیزې ووهلې، د ټنډولکر ریکارډ یې مات کړو. فخر زمان چې کومه سیزه والې هغه یو ډېره خوندوره سیزه وه. د ویرات کوهلي پکې شپږیزه نشته دی او فخر زمان پکې 17 شپږیزې والې او افغانستان چیمپئن ټرافۍ ته داخل شو، په ټاپ 8 کې راغی. نو دغه تازه معلومات چې تاسو سره مې شریک کړل. کمنټ کې افغانستان زنده باد ولیکئ چې افغانستان چیمپئن ټرافۍ ته لاړو، چې افغانستان په چیمپئن ټرافۍ کې په اول ځل باندې لوبېږي. او دغه ویډیو لایک هم کړئ او نور ملګرو سره ضرور شریک کړئ. د الله په امان.